الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ډېرې ورځې مې تاسو له یو قصه راوړې ده. ډېره خوندوره او مزیداره قصه ده. قصه کومه قصه ده؟ قصه ده د یو شهزاده او د دیو نوم دی کربند، یعنی کربند دیو. قصه ډېره مزیداره ده او موضوع زیاته د دوستۍ یا د یارۍ صداقت باندې جوړه ده چې رښتینی یارانه څنګه او د مطلب یارانه څنګه. نو د قصې ته به ورځو. د هغې نه وړاندې مینهوالو ملګرو چې کوم دی میسیجونه کړي په واټساپ باندې تپوسونه یې کول چې یاره ډېر وخت وشو او قصه رانله او واقعي خبره چې ډېر ورځې شي او ډېره چوټي ما وکړه، نو د هغې زه بښنه غواړم. خو څه لږ مسایل او کوم موبایل ما سره چې ما به په ویډیو کال ما خرڅ کړی دا څو ورځې را سره موبایل نشته. نو انشاءالله موبایل به والو که خیري او اوس مې یو کیمره را پیدا کړې ده. انشاءالله کوشش به کوو چې زر تر زر ویډیو کوو او تاسو له زه قصې در کومه چې ډېر ټایم په تاسو نه اړم او د لیټ کېدو یو ځل بیا بښنه غواړم. ښه نو راځو به قصې له. قصه اصل کې داسې قصه ده چې د پارس پخوا د زمانه کې د پارس په ښار کې یو سلطان یو بادشاه و. ډېره اوچته ډېره لویه بادشاهي وه. د هغه تر د لرې لرې پورې د هغه د بادشاهۍ حدونه خواره شوي وو. د هغه یو زوی و شهزاده، ډېر ښایسته و، په قد باندې پوره، باډۍ نه ښه پهلوان او د رنګ روغن ښه خوبصورت و او د ښکار ډېر زیات شوقي و. څنګه چې تاسو ته پته چې د بادشاهیان د دیو دا بچي دا چې کوم دی د ښکار ډېر زیات قصب به یې کو پخوا او ډېر شوقیان و. د ده یو ملګری هم و چې د هغه وزیرزاده نوم و، د ده همزولی و، د ده په عمر کې و. زیاتره به دی دا شهزاده او وزیرزاده به یو ځای ګرځېده او ښکار له بتله. یو ورځ یې داسې کار وشي چې دا شهزاده او وزیرزاده دواړه د سهار د کوره ښکار ته ووته. ځنګل ته لاړه، سهار شو، د سهار نه مازدیګر شو او دیو لګیا دي ښکار کوي. ښه پوره ښکار چې دیو وکړو نو اخر دا شهزاده تږی شو. د دیو سره چې کومې اوبه وې یا څه اوزار وو نو هغه ختم شوي وو. شهزاده وزیرزاده ته ووایي چې هلکه زه خو زورور تږی شوی یم. وزیرزاده ورته ووایي چې هلکه اوس په دې کې اوبه را کوم ځای نه ګورو، په دې ځنګل کې خو مونږ دونه وګرځېدو او ما خو پکې اوبه نه دي لیدلې. شهزاده ووایي چې وزیرزاده هر حال چې کېږي خو لکه زما تږی شوی یم او بیخي لکه مرۍ مې وچه شو، بیخي لږ مرګ له راغلی یم. خیر دیو په دې ځنګل کې ګرځي، د اوبو لټون کوي او په ګرځېدو دی یو کوهي خواله ورغله چې هغه وچ و. له پاسې نه وچ ښکارېده خو دننه پکې تیاره ښکارېده. کوهی ډېر ژور و او په کوهي باندې د پاسه نه پې څه بوخه وه نه پې څه بل څه ذریعه وه د اوبو د راخېجولو چې یا دوی ورکوز کړي وی چې کتلی وی چې اوبه پکې شته که نشته. خو شهزاده دومره تږی و چې هغه د وزیرزاده ته وایي چې هلکه وزیرزاده په دې کوهي کې خو اوبه نه ښکاري او چې یاره پکې یو داسې اوزار هم نشته، خو زه دومره تږی شوی یم چې صبرېدی نه شم او ته راسې کار وکړه چې زموږ سره چې دا پړی دی یا رسۍ ده یا دا څادر وغیره هر څه چې دي دا ته ما ته ونیسه او زه به په دې باندې ښکته کوز شم او اوبه به وڅښم او تاله به هم راوخېږم. وزیرزاده وایي ټیک ده بس ستا خوښه ده. د دیو سره بیا چې څه رسۍ وه یا څه پړی او څه اوزار د دیو سره هغه د وزیرزاده ورته ونیوه او کته یې ور وزنګو. شهزاده پې ورکوز شو په قلاره و. تلو نو تېر اخر چې د کوهي یخ ته ورسېد نو په کوهي کې خو د اوبو نوم او نشان نشته، د کوهي یخ وچ کلک پروت. شهزاده خپم شو چې دونه خواري مې وکړه دونه راکوز شومه د کوهي په یخ کې مو اوبه نشته. هسې ګیر چاپې راتاویږي داسې ګوري نو څه ګوري چې یو د کوهي یو طرف ته یو غټ غار دی، غټه لار ده. نو د شک واغسته چې یاره دلته دا لار یا غار څه کوي دي کې به څه شک واغسته نو په دې غار باندې ور روان شو. پوره دننه چې لاړه نو یو کولاو میدان و، داسې غټ میدان و، کولاو ځای و، هغه غار ختم شو
او غیر چاپېره ښکلی چمن و، ښایسته ښکلی ماحول و، ښکلی ځای و. او په هغې باغ کې یا په هغه چمن کې یو طرف ته یو ښایسته د سرو پالنګ پروت و. په هغه پالنګ باندې یو ډېره ښایسته او حسین و جمیل جینۍ پرې ناسته وه. شهزاده چې دا جینۍ ولیده نو د ده خوله په ځای یوازه پاتې شوه. د جینۍ دومره ډېره ښایسته وه، الله وله ډېر حسن او جمال ورکړی و. دې جینۍ چې دا شهزاده څنګه ولیده نو ویې ژړل او بیا ډېره خوشحاله هم شوه. د شهزاده دې تپوس وکړو چې اول خو راته دا ووایه چې ته څوک یې، او بیا راته دا ووایه چې تا وژړل ولې او ودې خندل ولې. دې جینۍ ورته ووایي چې زه د قلزم د سلطان یا د بادشاه لور یم، یعنې شهزادګۍ یم، او دلته یو دیو راتښتولی یم او په زور یې راوړی یم او دلته یې قید کړی یم. او دا ومې خندل ځکه چې ما ډېره موده انسانان نه لیدلي او بیا ستا په شانې ښایسته او ښکلی ځوان مې ولیده، نو د ډېر خوشحالۍ د لاسه مې وخندل. او ژړلې مې ځکه دي، ومې ژړل ځکه چې زه چې کوم دیو راوستی یم هغه ډېر ظالم او ډېر طاقتور او په رفتار کې ډېر سیوا دی. هغه که چېرې راغی نو تا به هم مړ کړي او زما هم خیر نه شي. شهزاده ورته وایي چې شهزادګۍ هر څه چې کېږي خو مخکې کېږه، ته زما نه مخکې کېږه او زه چې ځو دواړه ځو خپې سپکو. شهزادګۍ ورته وایي چې نه، زه خو ستا سره ځم، خو هغه دیو ته چې پته ولګېده نو د هغه رفتار خو د بجلۍ د پړق نه تیز دی، هغه به اوس را رسېدلی و. زما خو څه کې چې ستا قصه به یې هم تمامه کړي. شهزاده ورته وایي چې نه، څه چې کېږي، څه چې مقرره وي هغه به د تندي او د قسمت لیک وي، هغه به هسې هم پېښېږي، خو ته مخکې کېږه چې ځو. شهزادګۍ د کومه په دغه قید کې او په دغه کې خوشحاله وه، شهزاده یې خوښ شوی هم و. نو د هغې خو هم دا خواهش و چې یاره د دغه قید نه، د دغه کوهي نه، د دغه غار نه دې وځي، چې ته سم ځای ته دې لاړه شي، د سم انسان سره دی. نو هغه د شهزاده نه مخکې شوه، دیو بیا په هغه غار کې راووته، هغه کوهي ته راغله. کوهي کې هغه رسۍ هغه شانتې زنګېدلې پرته وه، نو ده دا شهزادګۍ د ځانه مخکې کړه، په دې رسۍ بره ورخېجوله. شهزادګۍ چې څنګه په دې رسۍ بره راوخته، د وزیرزاده راښکوده. د وزیرزاده خو دا خیال و چې یاره دا خو شهزاده راخېږي واپس، نو هغه پړي ته زورونه کول. خو څنګه چې دا شهزادګۍ په بره وخته او وزیرزاده د شهزادګۍ حسن او جمال ته او د دې رنګ ته او د دې ښکلا ته وکتل، نو ګوته په خوله شو ورته او پړه کې ورته خیری راغی، نیت یې ورته خراب شو. ده چې دا ولیده نو ده هغه رسۍ کومه چې د ده په لاس کې وه هغه یې کوهي ته ښکته غوځار کړه او شهزادګۍ د لاس نه ونیوه او شهزادګۍ ته یې وویل چې شهزادګۍ مخکې کېږه. شهزادګۍ چغې کړې چې یاره دا نه ولېږه، ور صبر وکړه، هلک پاتې لاندې شهزاده پاتې دی، اول هغه راخېجو بیا به ځو. نو وزیرزاده ورته په غوسه کې وي چې ته مخکې کېږي او زه یې که نه په دې توره درنه دا سر ووهم. شهزادګۍ چغې چوغارې شروع کړه چې نه زه د هغه نه بغیر نه ځم، زه خو ستا سره نه ځم او زه خو ستا سره اړو یو قدم نه هلم او زه د شهزاده سره ځم. خیر هغې څه احتجاج وکړو، څه چغې چوغارې ووالې، خو زنانه په نارینه څه چاره راځي. بل د وزیرزاده سره توره وه په لاس کې، نور اوزار ورسره، نو هغه پرې هغه راواړول چې که نه ځې نو وژنم. او شهزادګۍ د لاس نه په راښکودو د هغه ځای نه روانه کړه او لاندې شهزاده هسې چغې ووایي چې هلکه رسۍ دې راګوزار کړه، رسۍ راوغورځېده، یا لکه رسۍ راپرېږده، یا لکه ما اوچت کړه. څوک شته یې نه، نو شهزاده به سره اوچت کې و، رسۍ به ورته څه ونیسي، خو هغه خو خپې سپکې کړي. شهزاده چې ناامیده شو چې یاره خبره خو بل شان شوه، نو دی لاړ او هماغه پالنګ باندې کېناسته چې په کوم شهزادګۍ ناسته وه. څه ساعت چې وشو نو ناڅاپي غړمبار شو، درز دروز شروع شو. کربن دیو راورسېد. کربن دیو چې راورسېده نو څه ګوري چې په پالنګ باندې د شهزادګۍ په ځای بل څوک هلک پرې ناست. څه یې اوس حیران دی چې خدای پاکه دلته خو ما شهزادګۍ کېنولو، دا خو پې بل څوک ناست، شهزادګۍ څه شو؟ دیو له ډېره غوسه ورغله او په غوسه کې د شهزاده خوا ته راغی
هغه ته یې وویل چې ته څوک یې او زما یار دې څه کړه یعنې شهزادګۍ دې څه کړه. شهزاده ورته وایي چې زه خو د فارس د بادشاه زوی یم شهزاده یم او ستا یار چې کوم دی نو ستا د یار نه زه څه خبر یم ستا یار زما یار وتښتو. نو دی وخندل چې ستا یار زما یار وتښتو ته دې څه خبره کوې چا وایي چې داسې نه نه دا ستا یار چې کوم وزیر دادا هغه زما یار وتښتو هغه یې بوتلو. خیر په دې ځای کې دوی دواړه په جګړه شو یعنې یو په خپل کس باندې شک کو او بل هم په خپل کس شک کو. یو وی چې دا وزیر دادا غلط دی بل وی چې نه شهزادګۍ غلطه. دیو په دغه خبره کې په جګړه شو نو دیو ورته بیا وایي چې هلکه شهزاده نورې خبرې خو بیا دی خو یو خو دې زما یار یعنې شهزادګۍ د دې ځای نه غیبه کړې ده پرېږدم خو دې نه میده کوم به دې دڼیا کوم به دې په دې بر موټو کې دې مګم راکاږم دې خو غوسه یم درته ډېر خو هلته ته خامخالي په خبره نه پوهېږې زه تا ته یم تیاره ستا یار دوکهباز و ستا دښمنو ته په دې خبره نه پوهېږي. خو زه درته یو قصه کومه پخوانۍ قصه درته کوم او له هغې نه به تا ته پته ولګي چې یاره ستا یار دوکهباز و او که دوکهباز نه و او تا ته به پته ولګي چې رښتیني یاران څنګه او دروغجن او منافق یاران څنګه. کاربن دې دې خبرې ته اوس غوږ شیخه کاربن دې قصه شروع کړه. شهزاده ورته غوږ نیولی دی دې ورته قصه شروع کړه چې په پخوا زمانه کې یو دوه یاران وو دوه ملګري وو ډېر خواږه ملګري وو. دا یو د پیشې نه ننبی وو دا بل ښکاري وو. د دیو دواړو دومره جوخته مینه وه او دومره جوخو د دیو محبت او دومره غټه او مضبوطه دوستانه وه چې هیڅ شی د دیو په لاره کې نشو راتلی. د دې ښکاري د دې ننبایي سره دومره محبت او دومره یې ورسره مینه وه چې ده به روټۍ چې کوم ده هغه به یې د دغه ننبایي د لاس خوړه هر څه چې به کېده خو ده به خامخا د ننبایي د لاس روټۍ خوړه او د بل چا د لاس روټۍ به یې نه خوړه. که دی به د ښکار نه واپس راغی که ښکار له بدلو او ده به خامخا د ننبایي روټۍ خوړه او د بل چا روټۍ به یې نه استعمالوله. یو ورځ دا چې کار وشو چې دا ښکاري ځنګل ته تللی دی د ښکار دپاره ښکار کوي او سهار نه واله مازدیګر شو پې او د ډېرې منډې ووالې او ډېر ستړی شو. کور ته چې راغی نو ماښام و پې مازدیګر ټایم و ناوخته و نو دی په دې کټ کې برابره پرېوتو او د پاڅېدو چارې په ځان نه لیده. هلته د روټۍ د خوراک ټایم را روان و او هلته یې په ځان باندې څه وس نه لیده چې یاره پاسې ولاړ شي د نانبایي ملګري دوکان ته لاړ شي د هغه نه ځان له روټۍ راوړي او د هغه نه بغیر خو هغه د بل چا د لاس روټۍ خوړل نه. نو ده سوچ وکړو نو بیا یې ښځې ته ووایي چې ښځې ته داسې کار وکړه چې زما خو نن حالات ډېر خراب دي ډېر ګډوډ یم او ته که خفه کېږې نه ته پاسه لاړه شه او پړونه یې په سر کې لاړه شه او هغه زما د ملګري هغه دوکان ته لاړه شه د هغه نه مال یې دوه روټۍ راوړه. نو ښځې یې ورته وایي چې زه ټیک ته لاړه شم. ښځې یې پړونه یې په سر کړو او دا خبره یاده لرئ چې د ښکاري دا ښځه چې ونه ډېره ښایسته وه او ډېر حسن والا الله ورکړی و ډېره حسین و جمیل ښځه وه. دې پړونه یې په سر کړو او لاړه د ننبایي دوکان ته یې ځان ورسو. د ننبایي دوکان ته چې ورسو نو ننبایي له پیسې ورکړې او ننبایي ورته روټۍ ورکړې. خو د اتفاق خبره ده چې کله د جنۍ دا روټۍ راغستې نو د دې دا پلو لږ اوچت شو او د نانبایي د دې پلو نه لاندې دا جنۍ ولیده یعنې د ښکاري ښځه یې ولیده. ده چې دا جنۍ ولیده نو بس د ده زړه په هغه ځای سوری شو د ده زړه په هغه ځای سوری شو او دوی چې خدای پاکه داسې ناسازه شو کاروبار رانه پاتې شو او ژوند رانه پاتې شو او معاشره او د هغې چال چلن هر څه رانه پاتې شو او دا خو زه څه په بل څه غمخته شو. خیر دا جنۍ مخکې روانه ده او دی پسې غلی غلی پسې شاته روان دی ځي 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 بس په کوڅه ننوته او اخر د جنۍ چې په کم کور ننوته نو دی لاړ او غلی شن په هغه دروازه باندې په کور باندې د نښه وکړه واپس راغی. دغه شپه تېره شوه چې سهار شو نو ښکاري وي چې هلکه د نانبایي ملګري تماشې له ځمه پرون خو نه م تللی ډېر زیات ستړی م او ځم چې د هغه تماشه وکړمه بیا به ښکار له ځمه خپل مصروفیات به کوم خو چې لاول د هغه تماشه وکړمه. نو ده د کوره ووته او د نانبایي دوکان ته لاړه نو څه ګوري چې د نانبایي دوکان بند دی. د نانبایي د دوکان خواته د نانبایي کور نو ده
هغه کور وټکو. کور یې وټکو نو ور یې کولاو دی دننه ورغی. دننه چې ورغی نو څه ګوري چې نانبایي صاحب چې دی هغه په شلیدلي کټ کې پروت دی، ګډوډ پکې پروت دی، خپه دی ډېر زیات، طبیعت یې خراب دی. ښکاري پسې ورغی چې هلکه نانبایي څه مسله ده، ته خو ډېر ګډوډ یې، دوکان او تنور دې هم بند دی، کار له نه راغلی، څه مسله ده؟ نانبایي ورته ووایي چې هلکه ښکاري ملګري او بس تپوس یې مه کوه، د ژوندانه نه ووتم او په بل څه غم اخته شوی یم، څه یقین مې نه راځي چې د دې رنځ نه او د دې بیمارۍ نه به زه جوړ شم. ښکاري ورته ووایي چې هلکه ته ما ته قیصه خو وکړه که نه، څه خبره ده، څه مسله ده چې که زه یې حل کولی شم، که زما سره ستا د دې مسلې څه حل وي. خیر چې ونه شوه نو نانبایي ورته ووایي چې هلکه ښکاري ملګريه داسې په یو جنۍ مین شوی یم او ډېره ښایسته جنۍ وه او که دغه جنۍ ما ته میلاو نه شو نو نږدې ده چې د 3-4 ورځو میلمه یم. ښکاري ورته وایي چې هلکه دا څه غټه خبره ده، دا څه غټه خبره خو نه ده، خو د جنۍ کور د کلی ګودر څه دروازه درته معلوم ده؟ هغه وایي چې هوا په کور مې وله نښه کړې ده. ښکاري ورته وایي چې هله شابه پاسه او ما د هغې کور له وځه. نانبایي پاڅېده او د ښکاري سره شو، د ښکاري نه مخکې شو، روان لاړه نو د ښکاري کوڅې ته ورسېد. ښکاري حیران شو چې یار دا خو زما کوڅې له راغی، بیا وایي چې ځه زما چم ګاونډ کې بس وکړي نو دا خو هېڅ مشکل خبره نه ده. خو بیا نانبایي چې تلو نو بس د ښکاري په کور یې ګوته کېښوده او اصل کې د نانبایي ته پته نه وه چې دا زما د دې ملګري د دې ښکاري کور دی، کور یې ورته نه و معلوم. نو د ښکاري په کور په دروازه یې ګوته کېښوده، هلته یې نښه کړې وه چې ملګريه همدا کور دی او په دې کور ما نښه کړې وه. ښکاري اریانه که پاکه ودرېده چې دا څه وشو، خو بس د ځان سره یې ډایرکټ فیصله وکړه چې هر څه کېږي، چې یار دې خوشحاله وي، دوست دې خوشحاله وي، نو بس په ځان چاړه مه راکاږه، خو چې دی خوشحاله وي. بس هغه ته وایي چې ښه دا کور ماړه د دې خو فکر مه کوه سړی، دا خو د سوداګر کور دی او تا چې کومه جنۍ لیدله به د سوداګر لوري او بس بېغمه شه، دا خو زما د ګس لاس کار دی، بس ته ځه سبا له ځانه د واده تیاری کوه او نن بېغمه شه، زه د سوداګر سره خبره کوم. نانبایي چې دا خبره واورېده نو بس هغه خو په جامو کې نڅېده چې یاره دا خو به زما دونه اچانک کار شو، ډېر خوشحاله م د خپل ملګري نه چې یاره دا خو چې بس ده زما ټوله مسله په یو ځای حل کړه. نانبایي په خوشحالۍ خپل دغه ته راغی، خپل کور ته واپس راغی، ځان یې جوړ کړو، د واده تیاری یې شروع کړو او ښکاري زړه چاودی کور ته راننوتو. کله چې نانبایي پناه شوی نو هغه کور ته راننوته او ښځې ته یې ویل چې ښځې داسې کار به وکړي چې د نن نه بعد به ته زما ښځه نه یې. هلته وایي چې ولې؟ وایي چې ځکه چې ته زما ملګري لیدلي، د نانبایي ته لیدلي او د هغه ډېره زیاته خوښه شوې او ستا د وجې چې کوم دی نو هغه په کټ پروت و، بیمار و او ستا حاصلول غواړي، نو ته نن نه بعد زما ښځه نه یې او زه به سبا ته هغه ته ودوم. خو خبردار چې دا یو خبره به زما یاده لرې چې نانبایي ته دا حال ونه وی چې ته مخکې زما ښځه وي او ته ما هغه ته پرېښودې، او که دې ورته حال ووي نو بیا به دې ووژنم، ژوندی دې نه پرېږدم. ښځه د خاوند نه مجبوره وه، هغې به څه ویلي وو. شپه پکې تېره شوه، سبا له د نانبایي پخوا به څه ودونه وو، د کومه داسې ډېرې ګڼې ګوڼې او دغه به وو، هغه کیسې پکې وې نه. نانبایي ځان تیار کړی و، هغه راغی، ښکاري په خپل کور ور دننه کړه، ورته وایي چې یاره بس همدا تیار کور دی، بل طرف ته پکې راډو تلو ضرورت نه او ښځه او جنۍ ورته ناوې کړې وه، ښایسته کړې وه، په کمره کې کېنولې وه. نانبایي کور ته ورننوته او ښکاري چې په بل طرف لاړ. نانبایي کمرې ته ورغی، جنۍ پکې ناوې شوې وه، ناسته وه. نانبایي ډېر خوشحاله و چې یاره دا خو د کومې غاړې دا خزانه ماته میله شو، دا خو ما بس ارمان مې وکړو، سوچ مې وکړو، مخې سره زما کار حیران و په خپل قسمت باندې. لاړ په پالنګ کې د جنۍ سره کېناسته، جنۍ سره یې خبرې اترې شروع کړې، لږ لرې ترې ناست دی. په دې خبرو اترو کې د ده فکر د دې بالښت لاندې یو خنجر پروت، هغې ته یې فکر لاړ. دا خنجر اصل کې د ښکاري و او د بدقسمتۍ نه دغلته پاتې شوی و. نو دې ښکاري چې دا خنجر ولیده نو څه چکې پرې راغی، نو زر یې دا خنجر راویست. چې دا خنجر یې راویسته نو ده چې واړه راوړه نو ده ته خو پته ولګېده چې یاره دا خو زما د ملګري د
خنجر په شان دا دلته څه کوي؟ ناجنۍ ته ښځې ته یې وي چې دا خنجر د چا دی؟ نو هغه ورته وي چې دا خو به چېرته زما د پلار د سوداګر او د هغه به وي که نه ځکه چې هغه ښکاري پوه کړی وي چې یاره ما نانبۍ ته ویلي چې ته د سوداګر لوري نو دا به چېرته د هغې نو څه خبره همدلته به پروت وي خو نانبایي شکي دی او نانبایي چې لږ دې جنۍ ته ورنږدې شوی نو د خپل ملګري د بدن خوشبو چې هم هغه ته راله نانبایي ښه شکي شو په دې خبره نانبایي ښځې ته وي چې ګوره جنۍ داسې کار دی چې ستا د بدن نه زما د ملګري خوشبو راځي او ستا د بالښت لاندې زما د ملګري خنجر پروت خنجر نه د سوداګر نه د بل چا دا ټیک زما د ملګري خو شابه شابه او ټیک حال راته وایه او که ټیک حال دې راته ونه وي نو تا ته خو هېڅ هم نه وایم خو ځان پرې چړوم او دلته ځان خوندي کوم په دې ښځې ته چې پته ولګېده چې یاره سړی خو تا څه کې خو ځان وژني او نوره لانجه جوړوي نو که سبا دی ځان مړ کړي خاوند دې راشي زوړ خاوند دې راشي نو هغه ته به بیا څه وي بله لارو سره نه و نو هغې ورته حل وي چې یاره ته خو نه قلارېږي او ځان خرابوې او نقصان جوړوې زه ټیک ده زه به درته حل ویم کنې زما خاوند هم زه منې کړی وم او زه ستا د ښکاري ملګري ښځه وم او داسې ستا خوښه شوی یم نو هغه ما ته ووایي چې یاره د نن نه بعد ته ما پرېښودی زه به اوس د هغه ښځی نانبایي چې دا خبره واورېده نو په هغه ځمکه اسمان یو شو او بې نیټې په هغه باندې قیامت راغی خدای پاکه دا ما څه چل وکړو دا ما څه کوپر وکړو دا مې څه ناسازه وکړو ډېر خفه شو او بیا د ځان سره سوچ وکړي چې یاره سبا له به د خپل ملګري سره سترګې څنګه میلاوئ تا خو د هغه په ښځه او د هغه په عزت او د هغه په دغه ډاکه اچولې ده او اوس به څه کوې ځان سره یې دا سوچ کوو نو بله لارو ته میلاو نه شو نو زر یو خط ولیکو په هغې کې دا ولیکل چې یاره ملګریه تا خو چې کومه قرباني وکړه او کوم څومره چې د زړه پراخه او د هغې مظاهره تا وکړه نو دونه زما په بس کې نه ده او اوس چې ما ته دا پته ولګېد نو چې دا ستا ښځه ده او ما ستا ښځه لیدلې وه نو د دې نه بعد زه ستا سره د سترګې د لګولو نه یم او د دې د وجې زه اوس نور په دې دنیا کې ژوند نه شم تېرولی ده په کاغذ باندې دا خبره ولیکله کاغذ یې په اګوټ کې کېښود او په خنجر یې ځان رسا دړه پرې سر ووه او بس ځان یې ځای ته ورسو ښځه خو دغه ځای کې ناسته او ښځې خو دا ټوله تماشې لیده د ښځې د خولې نه یو چغه ووته چې خدای پاکه داسې چلو سړی چې وکړه سړی مړ نانبایي مړ شوی ښځې چې سوچ وکړو چې یاره نانبایي خو مړ شو سبا له به زما خاوند راځي زما زوړ خاوند به راځي او هغه ته به دا پته لګي هغه چې ویني چې یاره د هغه ملګری مړ دی او زه به د هغه سره سترګې څنګه میلوم او هغه ته به زه څه جواب ورکوم چې یاره ما دې سړي د حل ویلی او د هغه د لاسه دا نانبایي مړ شو نو زه خو هم د هغه سره د سترګې لګولو قابل دی نو دې ښځې هم دغه خبرې اترې په کاغذ کې ولیکلې په خط کې ولیکلې هغه خط یې په میز کېښودو او هم په دغه خنجر یې ځان وو او ځان یې مړ دوه کسه خو لاړه په خنجر باندې چې سهار شو نانبایي بخښنه غواړم ښکاري چې کوم دی نو هغه تماشې له راغی چې یاره ملګری به مې خوشحاله او شپه خو تېره شوه او ډېر په سور کې به او ور یې وټکوو نو ور چا کولاو نه کړو اخر چې ونه شوه شکي شو نو په دیوال ور واوښتو په دیوال ور واوښتو چې دننه کمرې ته لاړه نو څه ګوري چې یو طرف ته نانبایي ملګری په اینو کې سور پروت دی بل طرف ته یې ښځه په اینو کې سره پرته ده د خولې نه یو هیبتناکه چغه ووته د خفګان چغه ترې ووته او په دواړو باندې ورغوټه شو ور منډې کړې خو دواړه د دې دنیا نه رخصت شوي نو بیا د ده نظر په هغه میز باندې یا طرف ته څیز باندې پراته کم کاغذونه چې په هغې باندې پرېوته چې په هغې باندې څه پیغام لیکلی نو چې هغه پیغام پړاو کړو نو بیا ډېر خفه شو بیا د ځان سره سوچ وکړو چې خدایه دغه دنیا جهان کې مې یو ملګری و دړه ټوټه مې و هغه لار دغه یوه ښځه مې وه د ژوند ملګري مې و هغه هم لاړه نو زه به په دې دنیا کې څه کوم نو هغه خنجر یې راواغسته او ځان یې پرې هم دړه د سر له پاسه ووهو او د هغوی سره یې ځان ملګری نو دا قصه اوس کاربند دیو لګیا دی د شهزاده ته یې کوي نو کاربند دیو شهزاده ته وایي چې شهزاده دغه ملګري و ښه چې په یو خنجر باندې 3 کسه ځان خمبیره کړه ځان یې پرې مړ کړه او په یو بل باندې ځان قربان او ستا یار خو زما یار تختولی په دغه ځای کې بیا شهزاده وایي چې نه زما یار ستا یار نه دی تختولی ستا یار زما یار تختولی په دې کې دواړه بیا به جګړه
چې به جګړه شو نو دا کاربند یې ورته بیا وایي چې شهزاده پرېږدم خو دې نه راعالم به دې ځمکې له به دې راباغوم او وجنم په هېڅ حال دې نه پرېږدم ولې چې زما یار دې د دې ځای نه غیب کړی دی خو نه یو قصه درته بله کوم ولې چې تا په خپل یار باندې اوس هم ډېر یقین دی او ډېر یقین پکې او تا ته هغه ډېر رښتینی ښکاري خو هغه ګوره ستا دښمن دی هغه ستا دښمن دی او زه ستا ته د رښتینې دوستانو د رښتینو ملګرو قصه کوم چې رښتینې ملګري څنګه دي شهزاده ورته بیا په غوږ شو کاربند یې بیا شهزاده ته قصه شروع کړه چې یاره پخوا په زمانه کې په یو ښار کې 15 یارانو 15 ملګري دیو په دې ښار کې ژوند کوو خو یو ورځ داسې راغله چې دیو په دې ښار کې زندګي تنګه شوه د دیو کاروبار د دیو معاشي حالات خراب شو دې 15 واړو سلا وکړه چې هلکه دلته خو لکه نور زموږه لینډ اینډ ګارډ وډ دی خو داسې کار کوو چې د دې ځای نه خپې سپه کوو چېرته بلې بادشاهۍ ته وړو نو دوی ټولو به دې خبرې اتفاق وکړو د هغه ځای نه روان شو بلې بادشاهۍ ته واوښتو بلې بادشاهۍ ته چې واوښتو نو په بله بادشاهۍ کې د دیو دا یو ملګری چې کوم دی دا د هغه ځای د بادشاه سره خزانچي شو دا بل ملګری د همدغه بادشاه سره څه نوم ورته وایي ترکان شو دا بل ملګری چې دی دریم ملګری دا د هغه سره جلاد شو یو ملګری چې کوم دی نو هغه به په ښار کې سوداګري وغیره کوله او دا یو ملګری چې دی باسې هوایي ګرځېده زموږ په حالو ملنګ نو دا خزانچي چې ډېر سخي و په خزانه باندې به یې پوټی لاس نه نیو که ملنګ به راته او که فقیر به راته او که سوالګری به راته او که ضرورتمند به راته هر څوک چې به راتله نو چا چې به څه غوښته نو ده به دا نه وي چې نشته یا نه در کومه یا کمیږي خو بس ده به یې راځئ وړئ راځئ وړئ راځئ وړئ خزانه چلېده خو د ورکړو د برکته هغه خزانه به وخت په وخت پسې واقعېده وخت په وخت پسې واقعېده دغه کال چې تېر شو نو بادشاه حساب کتاب نه پس هغه ته پته ولګېده چې یاره دا خزانه خو زما د نور کلي نه 2 چنده 3 چنده سیوا شوې ده د کمېدو په ځای نور کله چې به نور خزانچي وي یا نور وزیران به دا به ډېره کمېده نو په هغه کال خزانه ډېره زیاته سیوا شوې نو بادشاه هم د خزانچي نه ډېر خوشحاله و چې یاره دا خو ډېر قابل خزانچي دی او ډېر ښه خزانچي دی او دی چې راغی نو زما په مال دولت او په خزانه کې نور هم زیاتی پکې راغی سیوایي پکې راغله نو ده د خزانچي هر وخت بې صفتونه کول خزانچي به هر وخت په خوله کې پروت و په دربار کې به د هغه صفتونه کول هر چا ته به یې د هغه صفتونه کول او د ده سره چې کوم نور وزیرانو یا مشرانو یا مشرانو سره په دربار کې نو د هغو ته به د سره به یې څاګ ورته هم ناچو وزیران یو ځل یو ورځ د یو بل سره په مشوره شو چې یاره دا خزانچي چې راغلی ده خو زموږ ټول لینډ وران کړی دی او دی چې راغلی دی نو یو خو په دولت باندې ناست دی نو غلا غوچه پکې نشته نو زمونږ د هغه دولت نه چې کوم دی نو لاس چې زمونږ لرې شوی دی ولې چې دولت لاس ور وړو نو دی خو بادشاه ته الوي په خپله چې نه په خپله غلا کوي او نه چې موږ له راکوي او په دې خلکو یې تقسیموي او شی الټه سیوا کېږي او د بادشاه ډېر خوښ دی او بادشاه خو موږ ته اوس د سره ګوري نو بس هر ټایم د دغه خزانچي سندرې وایي د ده خو څه غم کول غواړي دا شی د مخې نه لرې کول غواړي او که نه دا چېرې یو کال نیم نور پاتې شو نو ګوره زموږ ځای ختم وګڼو دا بادشاه موږ ټول ګوره چوټي کوو همدې به یې وي دوی چې په دې شک کې شو چې یاره دا خزانچي خو که لږ وخت پاتې شو نو زموږ دې ځای ته خطره ده او کېدای شي چې اوس خو خزانچي داسې نه چې بیخي وزیر اعظم یې کړي راپسې او بیا خو به ټول هر څه د تاواله شو زموږ چې کوم دی نو ټول لینډ به ګډوډ شي دوی بیا سلا وکړه او سلا یې وکړه نو یو فقیر یې راوغوښتو یو غریب غوندې کې سړی راوغوښتو هغه ته وي چې لکه فقیره دې خو راشه فقیر پسې راغی نو هغه ته وي چې ته به داسې کار وکړې چې پلانکي خزانچي له به لاړ شي او هغه ته به ووایې چې ماله د بادشاه د آس راکړه او چې آس یې دله درکړه ولې چې هغه خو د چا نه انکار نه کوي تر نن ورځې یو سړي ته انکار نه دی کړی او تا ته به هم انکار ونه کړي او چې کله یې آس درکړه نو هغه به ته خاص بادشاه به د دربار باندې د بادشاه مخې ته به یې را روان کړي او چې تا د بادشاه وي چې لکه زما د آس څه کوي او دا زما به د آس چېرته دې روان کړلی څه پکې نو ته به ورته وایې چې یاره بادشاه سلامت دا خو ما د خزانچي نه غوښتی دی هغه ما له راکړی دی او دا اوس زما ملکیت دی او که ته ما ته زما په دې ملکیت اوس سوی وي یا یې رانه اخلې نو زه د باندې ټیک قاضي خواله ځم او عدالت ته ځم د باندې کیس نو دې فقیر ورته ووایي چې دا خو به زه وکړم خو دا زه ولې زه وکړم
نو هغه ورته وایي چې دا د دې په بدله کې به موږ تاله 10,000 اشرفۍ درکړو. 10,000 اشرفۍ په هغه وخت ډېر لوی شی و. فقیر چې دغه د 10,000 اشرفو دا خبره واورېده نو بس د هغه په سترګو کې یو چمک و. 10,000 اشرفۍ خو ډېر شی و. هغه وایي چې دا خو مزې شوي. نو هغه وایي چې بس زه ټیک ده دا کار به زه وکړم. په سبا له فقیر په خزانچي پسې ورغی. خزانچي ته یې سلام کلام او څه خو دې خو یې کړو. بیا ورته وایي چې یاره خزانچي تاله خو ډېر فقیران او ډېر ضرورتمند او ډېر ملنګان دله راځي وو. ته هر چا له هر شی وله ورکوې او چا ته انکار نه کوې او زه نن تاله راغلی یم یو شی درنه غواړم. خزانچي وایي غواړه هلکه څه غواړې څه دي په کار دي؟ یاره وایي زما دغه د بادشاه اس مې په کار دی. خزانچي سوچ کوي چې یاره دا خو د بادشاه اس دی دا دله څنګه ورکړم. خو بیا د ځان سره سوچ وکړي چې یاره ما خو تر نن ورځې چا ته انکار نه دی کړی او ده ته څنګه انکار وکړم. بیا وایي زه چې ګورو به هر څه چې کېږي. بادشاه د اس چې بادشاه یې بال اس چلی کړ. نو بس دغه ته وی ملنګ ته وی ځه فقیر ته وی بوځه اس پرانه ځه وبوځه. فقیر اس پرانه سو هماغه د وزیرانو په وینا باندې د بادشاه دربار مخې ته راسه. د بادشاه مخې ته داسې تېرېده اس یې د پړي نه نیولی و. بادشاه چې ولي بیا تا خو زما اس دی او د دې فقیر سره کوي دا چېرته اواز یې پکړي چې هلکه فقیره دا خو زما اس دی دا تا سره څه کوي چېرته دې روان کړل. فقیر ورته وایي یاره بادشاه سلامت دا خو ما ځان له د دغه نه غوښتی دی د خزانچي نه مې ځان له غوښتی دی. ګوره که ته ما ته په دې اس باندې څه وایې او که زما نه حالې نو ګوره دا زما اوس ملکیت دی ځکه چې ما له خزانچي راکړی دی او که تا زما سره ظلم او زیاتی وکړو نو ګوره زه ټیک قاضي له ځم او عدالت ته ځم هغه ته به شکایت کړم. بادشاه سره خو واقعي بله لار راغولې چې په هغه وخت کې قاضي عدالتونه دا داسې وو چې دا د بادشاه د غریب او د امیر او د هر چا لپاره یو شانتي وو. هغه فیصله به یې کوله بادشاه او وزیر ته به پکې نه کات. بادشاه وایي چې لکه دې سړي دا خبره خو هم ټیک ده چې خزانچي ورکړې ده اوس د ده ملکیت دی نو دلته خو څه نه شي ویلی. خیر دا ملنګ فقیر خو لاړ خو بادشاه اوس ډېر غوسه دی ډېر غوسه دی او ډېر قهر دی چې یاره دا څنګه دی خزانچي زما دا اس دی دغه له ورکړی دی د فقیر له یې ورکړی دی. خزانچي ډېر په غوسه کې راوغوښته و. خزانچي ته یې وایي چې خزانچي تا ډېر غټ جرم کړی دی زما نه بغیر او زما له تپوس نه بغیر او زما شاهي اس چې دی نو زما د خوښې اس چې دی تا یو فقیر له ورکړی او زه به په دې جرم په سزا کې به زه تا ته د مرګ سزا ورم سبا به زه تا دار ته خېږم. خزانچي ډېر خفه شو چې یاره دې بادشاه خو ما دومره خدمت کړی او دومره دغه مې ورسره وکړو ده په ما د مرګ سزا وخېجوله خو خیر چې پېښه شي د هغې نه تېښته نه کېږي. خزانچي ورته وایي چې یاره بادشاه سلامت تا خو په ما باندې د مرګ سزا د راباندې وخېجوله او دار ته مې سبا له خېجې خو زه صرف یو سوال او یو درخواست کوم یو زما ارمان دی. نو بادشاه ورته وایي چې ستا څه ارمان دی؟ نو هغه ورته وایي چې زما دا ارمان دی چې زما په دې ښار کې 4 ملګري دي او ته زما له صرف سبانۍ ورځ مهلت راکړه چې زه د دې خپلو ټولو یارانو دوستانو او دې ملګرو باندې وګرځم او د دوی اخرنی دیدن وکړم. نو دغه زما پړه کې اخرنی ارمان دی او بس بیا به زه تعالی راشم چې ته ما دار ته وخېجوه. بادشاه وایي چې زه ټیک سبانۍ ورځ سره مهلت شو او بل ورځ به دې ټیک دار ته خېږم. خزانچي باندې هغه شپه ووته او چې سهار شو نو دی د محل نه ووته روان شو. نو بل طرف د بادشاه هم داسې وړوکی ځوان نه دی. بادشاه هم د فقیرانو عامې جامې واچولې زړې جامې واچولې او حلیه خپله بدل کړه د بادشاهۍ لباس او هغه جامې لرې کړې او داسې ځان بدل کړه چې د چا پلار هم نشي پېژندلی چې دا خو بادشاه دی. بادشاه د مخکې نه بهر ته وتی او په لاره کې ولاړ و. د خزانچي زنګېدلی په دې لاره روان دی. نو د بادشاه کوم چې د ملنګانو په جامه کې دی دی پسې راغی چې هلکه بخښنه غواړم هلکه خزانچي صاحبه ولې داسې زنګېدلی روان یې چېرته روان یې څه کې؟ د خزانچي ورته ویلي چې هلکه ملنګه داسې بادشاه طرفه را باندې د مرګ سزا ختلې ده خو اوس دلته زما یو 4-5 یاران دي په دې ښار کې او زه د هغو سره ملاوېږم نو د هغې نه پس په بل ورځ بیا دوباره بادشاه له ځم او سزا را باندې ختلې ده سزا به خورم تېښته خو ترې زما نه کېږي. ملنګ بادشاه چې کوم د ملنګ په جامه کې دغه ورته وایي چې فقیره خزانچي ته خو ډېر ښه سړی وی او ډېر سخي سړی وی بادشاه ستا سره غټ زیاتی کړی او زه تا نورو فقیرانو سره او ملنګانو سره دې هم ډېر ښه کړی ډېر مال دولت یې خلکو له ورکړلی ما له دې هم راکړی ستا په ما هم ډېر غټ احسانونه دي
او زما دا خواهش دی چې ستا نن اخرنۍ ورځ ده نو زه ستا سره ستا پرې سفر کې زه ستا سره ګرځېدل غواړم. خزانچي ورته وایي چې ټیک ده راځه ملنګه ګرځو به زه هم ملګرو سره ځم ته را سره هم ځه ملګرو خواله ده. بادشاه د ملنګ په جامه کې د خزانچي سره ملګری شو ور روان دی ورسره. اوس خزانچي تلو نو د ترکاڼ دروازه یې وټکوله. د ترکاڼ دروازه چې وټکوله نو ترکاڼ پسې راووتو کور ته یې دننه کړه. ورسره ملنګ هم دی. د یو بل نه د حال احوال تپوس وکړو قیسې پیسې وشوې نو بیا ترکاڼ تپوس وکړو چې هلکه خزانچي ملګریا ولې خفه یې څه ولې ګډوډ یې څه مسله درته نو هغه ورته وایي چې صحیح خبره ده د بادشاه را باندې د مرګ سزا خېجولې ده سبا له به مې دار ته خېجئ او سبا بې سزا وخت دی خو بس نن تاسو سره میلاوېدو دپاره راغلی. دا خبره چې د خزانچي وکړه نو د ترکاڼ داسې مسکی شي چې څنګه به دې رانه دار ته خېجئ. نو خزانچي ورته وایي چې ولې نو ترکاڼ ورته وایي چې تا ته خو پته ده چې د بادشاه دا محل چې دی دا ټول ما جوړ کړی دی او د لرګي نه مې جوړ کړی دی. ورته وایي چې او وایي چې دا ټول محل ما جوړ کړی دی او د لرګي نه مې جوړ کړی دی او د دې ټول محل چابي چې کومه ده اخرنی سر چې دی هغه ما یوې پانې لبولی دی. یعنې کوم پانه تاسو به پېژنئ اکثر داسې ځای خالي ځای چې په هغې کې داسې لرګي ټوټه ورکړي ټوټې ته پانه وایي. ډېر خلک یې پېژني بعضې کس به یې نه پېژني. نو وایي چې د دې چابي چې دا اخرنی سر ما هغه پانې لبولی دی او که دې سبا ځمه او دې بادشاه که تا دا څه خو دې خو کړو دا پانه وهمه او چې دا پانه مې ووهل نو دا مهار به د بادشاه پرې ککارۍ پروت او دا ټول محل به پرې راغورځېدلی او دی څنګه تا زما نه پانسي کوي ته بېغمه شه. بادشاه خو دا خبرې اوري چې دا خو د بلا زوی تا خو د ټول محل چابي د یو پانې لبولی دا خو په رښتیا که ده به دا پانه په ما ووهلو نو زما ټول محل به تباه شي ښځې او زما نوکران او زما مال دولت او هر څه خو په دې محل کې لاړ. خیر دا خزانچي او د بادشاه د ملنګ په جامه کې دیو د ترکاڼ نه رخصت شو د جلات خواله لاړه. جلات سره کېناسته حال احوال تپوس یې وکړه د یو بل نه نو بیا ته جلات تپوس وکړو چې هلکه ملګريه نن څه ګډوډ ښکارې او څه خفګان دی درته او څه مسله ده شاه حل راته وایه. د خزانچي ورته وایي جاو ملګريه بادشاه را باندې د مرګ سزا خېجولې ده سبا له به مې دار ته خېجئ او بس نن تاسو سره میلاوېدو له راغلی. جلات په غوسه کې پاڅېده او د هغه کم توره چې یا تلوار چې هغه یې د میان نه راویست او په دغه یې کړه چې څنګه به دې رانه بادشاه ونیي او ما خو تر ننه ورځې بادشاه له دومره مرګونه کړي دومره مرګونه مې کړي خو سبا له به ځم او ټیک به د بادشاه را سټ په دې توره وام چې دې تا زما نه مړ کېږه زه دې مړم. دا خبره چې بادشاه واورېده نو بادشاه غونې ځیږ شو چې تا خو دا بدا خو اوس دې ونیي که اوس ورته پته ولګېږي چې دا بادشاه دی نو اوس ته نه سټ پرېږدي د ده سره اوس څه کوې. خیر د هغه نه هم دا دواړه رخصت شو نو بیا روان شو د سوداګر دروازه یې وټکوله کوم هغه هم د دې خزانچي ملګری د هغه دروازې چې وټکوله سوداګر ښځې ورته دروازه کولاو کړه او سوداګر په کور کې نه و دیو ښځې ورته دروازه کولاو کړه نو هغې خو د خزانچي پېژنده د بادشاه خو د ملنګ په جامه کې دا دواړه یې دننه کړه او کېنولې په دې کې سوداګر هم واپس راغی د خپل ملګری ولیدو ډېر خوشحاله شو حال احوال تپوس یې د یو بل نه وکړو ډېر ورته خوشحاله و. بیا فکرمند ولید تپوس یې وکړو چې هلکه خزانچي ملګري ډېر فکرمند دی او ډېر خفه یې شاه حل راته وایه څه مسله ده نو هغه ورته هماغه کیسه وکړي چې یاره بس سبا له را باندې سزا ختلې ده او سبا به مې دار ته خېجې نن مې اخرنۍ ورځ. دا سوداګر ورته وایي چې هلکه ملګری غم به نه کې بادشاه تا زما نه د سره وجلی نه شي نه وایي چې څنګه وایي چې دا ستا د ورندار او زما نه ښځه یې نه هغه وایي چې تا ته خو پته ده چې په دې بادشاهۍ کې په دې ملک کې زما د دې ښځې نه بله ښایسته او حسین او جمیله ښځه نشته. وایي چې وایي چې بادشاه زما دا ښځه په یو ځای کې لیدله او زما په دې ښځه مین شوی دی او دومره یې زما دا ښځه خوښه شوې ده چې دا ټوله بادشاهي په دې ښځه ورکوي نو زه به دا ښځه ستا لپاره دا خپله ښځه په ډولۍ کې کښېنوم بادشاه له به یوسم او دا ښځه به بادشاه ته حواله کړم او تا به ترې راخلاص کړم او ته به غم نه کې. بادشاه چې ولیدي چې یاره دا خو ځان له د بلا زوی دی ښځه ورکوي خو ملګری نه پرېږدي. خیر بادشاه او خزانچي هم دغه سوداګر د کور را رخصت شو راووته بیا اخر کې لاړه د ملنګ جونګړې ته ورسېد. ملنګ په خپله جونګړه کې ناست و دې خزانچي سره میلاو شو ډېر خوشحاله شو
او بادشاه ورسره هم د ملنګانو په جامه کې د یو طرف ته کېناسته خبرې اترې شروع شوې نو بیا ترې ملنګ هم تپوس وکړي چې هلکه خزانچي ملګریه ډېر فکرمند او ډېر خفه ښکاري او څه مسله ده شا به حل راته وایه ده ورته هماغه کیسه کړله چې هلکه ملنګه ملګریه سبا له راباندې سزا ختلې ده د مرګ او سبا له به مې بادشاه دار ته خېجئ او نن مې د سره ټیکه خیرنۍ ورځ دا خبره چې ملنګ واورېدو نو سپک پاڅېده او په یو شغ د خپلې جونګړې نه ووته او اوس دا بادشاه چې کوم د ملنګ په جامه کې دی دا خزانچي دغلته اوس وازه خوله پاتې شو حیران پاتې شو چې خدای پاکه ملنګ خو داسې اچانک ووته او چېرته لاړ خیر دی په دې سوچ کې دي چې څه لږ ساعت وشو څه لږ وخت وشو نو دا ملنګ ډېر په غوسه کې واپس دې جونګړې ته راننوته او په لاس کې ورسره یو غټه چاړه یا توره یا خنجر دی ورسره او په بل لاس کې ورسره د زنانو لوپټي دي چې راننوته نو بیا هم دا دواړه حیران دي او تپوس یې وکړي چې هلکه ملنګه ته چېرته تللی وې چېرته غیب شوی نو هغه ډېر په غوسه کې وي چې یاره تلی مو په بادشاه پسې دربار ته پسې تلی مو هغه تا وژني زه پسې تلی مو پرې خېټه کې مې وو او ځای ته مې راسو چې دی تا وژني که زه دی وژنم خو څه لاړم بادشاه دربار مې ټول ولټو د بادشاه محل مې ولټو بادشاه نه بادشاه خو په اصل کې د ملنګ په جونګړه کې ناست و نه به څه په محل کې او په لاس مې رانغی خو ته به غم نه کوې ثبوت دپاره مې دا د بادشاه له محل نه د هغه د زنانو لوپټې راوړي ته به غم نه کوې او سبا له دی دار ته خېجې خو سبا له به ما ځم پسې دربار ته پرې خېټه کې وم پرې خنجر باندې بادشاه چې د ملنګ دې هلته وکتو د هغه کری ولیده نو بادشاه ته پته ولګېده چې دا شیخ خو که اوس ورته پته ولګېده چې بادشاه نو دلته دې چیر پاړ کوي بادشاه وایي چې د دې ځای نه خپې سپکوه خیر بادشاه او خزانچي د هغه ځای نه هم رخصت شو سر به څه ستاسو خو ګومه خو شپه پکې تېره شوه سبا د خزانچي د دار د خېجولو یا د هغه د مرګ د سزا ورځ ده خو سهار وختي دا خزانچي د بادشاه خپل دربار ته وغوښتو ځان سره یې وغوښتو ځان سره یې کېنو هغه ته وایي چې خزانچي تا ته پته لري چې پرون ستا سره په لاره څوک دې سره ګرځېده نو خزانچي حیران شو چې یاره دا خو ده ته څنګه پته ولګېد زما سره څوک ګرځېده وایي چې نه بادشاه صاحب زه خو نه یم خبر هغه ته ویلي چې هلکه خزانچي هغه زه ومه او پرون چې ستا ملګرو کومې کیسې کولې کومې خبرې اترې کولې نو ټولې ما اورېدلې خزانچي حیران شو بیا خزانچي ته وایي چې خزانچي ما داسې دوستانې او داسې ملګرتیا او داسې محبت ما چېرته هم نه لیدلی دی کوم چې ستا ملګرو هغې اظهار وکړو او ته ما بلکل معاف کړی په تا باندې هېڅ سزا نشته هېڅ جرم په تا نشته او ګرده مزې کوه خو نن به ټیک زما سره ناست ولې چې ستا را ټول ملګري ډېر په غوسه کې دي دا به نن راځي او ته به د دې نه ما خلاصې دا خزانچي ورته وایي چې ټیک دی دی ورسره ناست په دې کې اوس ترکاڼ ناخوښې دی خپلې ترخځې او هرې او هر څه ورسره دي هغه په اوږه کړي دي را روان دي بادشاه ته د لرې نه اواز وکړي چې هلکه ترکاڼه په تا پسې خو نور کلم سوال جواب کوو مینتونه راته کوو هغه ماسپښین مازدیګر لږ د یو ټاک کار له راشو نن سهار وختي راخوښې په توره خړه څه چل ترکاڼه ته وایي چې بادشاه سلامت ته زما دې ملګري ته سزا ورولو ته نن دار ته خېجې خو ګوره د دې محل یو پانه را او تا ته هم نه ده معلومه دا پانه وهم او دا محل برې پرې کاکارۍ برې پروت بادشاه ته وایي چې زما پلاره ما معاف دا خزانچي مې دله معاف کړی دی دا ملګری مې دله معاف کړی دی په دې هېڅ سزا نشته او دی ما معاف کړی دی خو ته خدای ته وګوره دا پانه چېرته ونه وایي دا خزانچي ورته هم اواز وکړي چې او ترکاڼ مرګیره د بادشاه سلامت خپلې فیصلې نه اوښتی دی ته څه نقصان ونه کړو قلار شه ترکاڼ چې دا خبره واورېده نو ډېر خوشحاله شو چې یاره زه بس ملګری مې بچ شو هغه خو د هغه ځای نه رخصت شو په دې کې اوس جلاد راخوښېده جلاد راخوښېده د جلاد دا توره چې وي نو د عام حالاتو کې دا په میان کې دننه میان یا قاش چې ورته وایي د تورې هغه دغه ونکي یا کمیس ونکي نو په دغه ورځ دا جلاد چې دی ډېر په غوسه کې راخوښېده او دا توره چې د قاش نه یې راوسره پرې لاسو کې چوته یې نیولې ده بادشاه چې دا جلاد ولید نو بادشاه ته پته ولګېده چې شیخه دې خواله راورسېده خو وژني د لرې نه یې پیاز وکړي چې هلکه جلاده څه کوې نن خو د مرګ صدا ما چېرته نه ده چاته اورولې او مرګ والا خو پکې نن څوک نشته او ته په چا پسې رالې نن خو پکې څه خبره نشته جلاد وایي نه باچا سلامت ته نور کله نور وژنې او نور د مرګ صدا اورې او نور په ما وژنې نن به زه تا وژنم او دا سټ دنه به دې توره وم او ښکته یې دنه تا زما ملګري ته د مرګ صدا اورول خو زه تا وژنم چې ته زما ملګری څنګه وژنې د هغه ځای نه بې خزانچي اواز وکړو چې هلکه جلاد ملګري او خبردار چې بادشاه ته څه ونه بادشاه زما سزا معاف کړې ده خپلې فیصلې نه اوښتې دا خبره چې جلاد واورېده خو هم ډېر خوشحاله شو چې یاره بس دا خو غټ کار وشو چې یاره ملګری مې د سزا نه د مرګ نه بچ
هغه خپله توره واپس په هغه قاش کې کېښوده د هغه ځای نه واپس شو بیا لاړ دا غوی مچه غوسه شو نو څه لږ وخت شو نو څه ګوري چې ډنګه ډونګه جوړ دی لویه ګڼه را روانه ده د شپږو کسانو یو ډولۍ راوچته کړې ده سوداګر ترې مخکې دی بادشاه ته پته ولګېدې چې دا خو ټیک دې سوداګر چېرته خپله ښځه راغستې د لرې نه په سوداګر وځو کې چې سوداګر دا څه دي نو سوداګر دوی چې بادشاه سلامت دا ما ته پته لري چې ته زما په ښځه ډېر مین او زما ښځه دې ډېره خوښه ده او تا لیدلې وه او خپله ښځه مې دله په ډولۍ کې راوړې ده او دا درته واده کوم خو زما د ملګری پرېږدم چې ده ته څه ونه وي او ده ته سزا وانه وي بادشاه چې دا خبره واورېد نو د خپل تخت نه راکوش او رامنډې کړې او د سوداګر خواله راغی هغه ته وایي چې سوداګره ستا را ښځه چې دا زما ډېره خوښه وه خو د نن نه بعد دا زما دین او په دنیا خور ده او ستا خپله ښځه ده او دا ځان له واپس کور ته بوځه او ستا ملګری چې دی هغه ما معاف کړی هغه ته ما زه هېڅ هم نه یم د هغه نه مې سزا بدل کړې ده پیساله مې خپله بدل کړې ده دا خبره د سوداګر په یقین کې نه راته نو دغه ورته هم وي دي خزانچي ورته هم وي چې هلکه سوداګر ملګری دا خبره ټیک ده تو شابه دا ورندار یا داسې چې دا واپس کور ته بوته ځه سوداګر چې دا خبره واوري هم ډېر خوشحاله شي واپس لاړ شي د هغوی مک پکې هم رخصت چې لږ ساعت وشي نو د دربار په دروازه کې یا په دغه ځای کې کوم خلک داخلېږي نو یو شور جوړ یو غوغا جوړ بادشاه ته بوځو چې هلکه څه چل نو یو نوکر پکې رامنډ کړي چې بادشاه سلامت یو ملنګ راغلی دی او دومره زورونه یې شروع کړل دی او په لاس کې ورسره چړی خنجر ورسره ده ډېر غوسه دی او ډېر ګډ ور راخوشې ده زموږ خو پیسه واس نه راځي او وایي چې دې بادشاه ته داسې ما یوې لم هیله پرېږده او د ده دا کلمې راوباسم نه رېخېدلې بادشاه وایي چې لکه خبردار د ملنګ را پرېنده او که شعر راغی نو لکه نقصان مو او بیا پې د لرې نه اواز وکړو چې هلکه ملنګه هسې نه خطا شو نقصان جوړ کړو ملګری مې معاف کړی بیا پې دا خزانچی هم اواز وکړو چې هلکه ملنګه وروره سزا زما معاف شوې ده بادشاه را خپلې سزا نه خبرې نه بدل شوې ده زه واپس په خپله عهده بال شوی یم ته خپله غوسه راکمه کړو ته قلار ملنګ چې دا خبره واورېد نو هغه هم ډېر خوشحاله شو چې یاره ملګری مې بچ شو نو کربند یو اوس دا قصه کوي لګیا شهزاده ته نو شهزاده ته وایي چې شهزاده اوا دې اورېده څنګه ملګري چې یو خپله ښځه ور روانه کړې ده بل د بادشاه جلاد دی نو خو هغه هم وجه د بادشاه وجنه بل چې کوم دی هغه د بادشاه ترکان دی هغه هم وجه د بادشاه پروا نه کوم بادشاه باندې نامحل رغړم بل ملنګ دی هغه هم د ځان پروا نه کوي خو چې بله بادشاه پرې خېټه کې وه او د څه لپاره چې د یار او د ملګري د ژوند نه بچ کولو لپاره صحیح ملګري او صحیح یاران وي دا دي ستا یار خو زما یار تختولی هغه ته وایي چې ملګری دی په دې کې دوی دواړه بیا په جګړه شو دا دیو چې غوسه شو نو دا شهزادی په موټي کې یا په لاس کې راونیو او دغه ځای نه په هوا شو دغه ځای نه یې ټوک پورې کربند دی او های یو دوه درې منډې چې ووالي نو څه ګوري چې وزیرزاده منډې وایي شهزادګۍ د لاس نه نیولې ده هغه دا چغې چغارې وایي او دا جړاګانې کوي او دی د لاس نه راکاږي په زوره روان دی دیو چې دا ولیده نو دیو چې یو څوک راواغسته د شهزاده چې د وزیرزاده چې دا ملک و هغه وطن ته گزار په یو څوک سره په یو وزار سره د هغه کار چې کوم دی هغه یې تمام کړی بیا دی ولګېده او شهزاده ته وایي چې شهزاده ستا نیت صفا دی او زړه دې صفا دی او د دې شهزادګۍ هم ته خوښ یې او دا شهزادګۍ چې کوم دی نو د دې جوړه ستا سره ډېره ښه لګي او ستا سره جوړېږي او ما خو دا را تختولی و خو دا اوس ستا سره جوړېږي او د تندي خبره قسمت خبره ستا په قسمت کې به خدای لیکلي او تاړه هم صفا دی نو بس ته دا شهزادګۍ بوځه او دا ستا شوه زه دننه لاړم نو شهزادګۍ او شهزاده دواړه په خوشحالۍ سره خپل وطن ته خپل علاقې ته واپس روان شي نو دا وه زموږ نننۍ قصه مین موضوع چې کومه د دې وه رښتینې ملګرتیا رښتینې دوستانه ولې نن سبا مشکله ده چې داسې دوستاني پخوا به وي او نن سبا خو ټول اول کماته کې او بیا دا نور کې نو هر سړی د ملګري نه د یار دوست نه د غرض په تمه که چا ملګری ساتلی هم وي نو د څه د غرض دپاره چې لکه دا پلان کې په دې کار کې ماهره دی دا سبا زما دا کار راشي نو دا کار به راولوي پلان کې چې دی لکه دا مالدار دی که سبا چېرته پیسې میسې زما په کار شي دا به راکړي دا پلان کې چې دی هلکه دی چې کوم دی پهلوان دی لږ بدماش دی که سبا مې د چا سره جګړه راشي دی به مې بچي نه ټیک ده د یار دوست نه چې د یار دوست وي نو هغه به دې په دغه
ځای کې به د خامخا په کار راځي، خو تمه کول د چا نه د غرض ساتل، نو دغه ځایم چې بیا بېایماني منافقي ده، او په یارانو دوستانه کې غرض ساتل، تمه ساتل نه دي پکار، او د زړه یارانه رښتینې یارانه پکار دي، په یار دوست ځان قربانول پکار دي تر څومره حده چې کیدی شي. نو زه یم چې ژوند به ښکلی که خیر او عمر به زموږ ښه تېرېږي انشاءالله. دغه زمونږ نننۍ قصه نورې هم انشاءالله خوندورې او مزیدارې قصې را روانې دي. په دې پسې یو قصه ریکارډ کوم انشاءالله، ډېره خوندوره ډېره مزیداره قصه ده او مزاحیه قصه ده، او ورپسې دغه د دوړې جواب دی په بله ویډیو کې. ولې چې ما د جمعې په ورځ دی، خو جمعې په ورځ جوړ نه شوم، نو نن انشاءالله کومه، نو هغه به هم انشاءالله ورځو کې اپلوډ شي. نورو خوندورو کیسو دپاره زما سره اوسېږئ او انشاءالله زر زر به کیسې اپلوډ کوو، نور به پکې ټایم ډېره نه اخلو. نو بس همدغه وه نننۍ ویډیو. تر د بلې ویډیو پورې بلې قصو پورې زه د قصو بابا ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد اوسئ، الله مو ګل ګلزاره ساته، د الله په امان.